بخلای حسن په جهان لري ته غیگا کی رنگ رنگ گلان لري ته غیگا کی رنگ رنگ گلان لري ته. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو اوښکو و خپرونو ته. بخلای حسن په جهان لري ته غیگا کی رنگ رنگ گلان لري ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د سپېڅلي پیغمبر سپېڅلې اوښکې. قدرمن اوریدونکو دا خپرونې هم د سیرت په لړۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو اوښکو په اړه دي. دا خپرونې به تاسې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلي ژوند هغه بابونه څرګندوي په کومو حالاتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په درد اوښکې تویې کړي وي او په اوښلنو او مبارکو ژړغونو سترګو یې ژړا کړي وي لکه څرنګه چې موږ په تیرو خپرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکاو په باب وغږېدو او دا مو پکې تاسې ته څرګنده کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشطبعی او مسکېدلی شخصیت و. خو د هغه د مبارکو مسکاو صحت او اندازه وه، یعنی هیڅ کله یې داسې په کړس خندا نه وه کړې چې د یو چا زړه پرې ناراضه او زړه بدی شي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو اوښکو او د هغه د ژړا حد او اندازه ټاکل شوې وه چې تاسې به یې په همدې خپرونو کې واورئ. د ژړا او اوښکو تویولو له حد څخه زما هدف دا دی چې هیڅکله به څوک د سیرت او د احادیثو په کتابونو کې دا ثابته نه کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په چیغو ژړلی وي او یا یې خدای مکړه د ژړا پر وخت ویښتان او یا ګریوان شکولی وي. د یو مصیبت او کړاو پر وخت له سترګو څخه اوښکې بهیدل یو فطري عمل دی چې کوم باک نه لري. البته په داسې پیښو کې په زور زور سره چیغې او سورې وهل، ګریوان شکول، سینې ته څپېړې او سوکان ورکول، دغه ټول کارونه په اسلام کې ډیر سخت منع دي چې باید مسلمان او د الله رب العزت بنده د دې نه ډډه وکړي. لکه څرنګه چې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. د ایمان خاوندانو په مصیبت او کړاو کې په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. بې له شکه الله رب العزت له صبر کوونکو سره دی. صبر دا نه دی چې فطري اوښکې مو په داسې ژړا، فریاد، چیغو او وویلاو بدلې شي چې خدای مکړه یو مصیبت او کړاو مو په دوهمره نور هم زیات شي، بلکې صحیح صبر دا دی چې د الله رب العزت په تقدیر صبر وکړئ، د هغه په هر کار رضامندي او خوښي څرګنده کړئ. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې له تاسې څخه نیک انسان هغه دی چې په هغه کوم مصیبت او کړاو راشي او په ژبه داسې ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون. بېلشکه موږ الله تعالی لره یو او موږ ټول د هغه لور ته ورتلونکي یو. همدا زموږ او ستاسې اسلامي وجیبه ده چې د کړاو پر وخت زموږ په ژبه همدا کلمات جاری وي. خدای مکړه هغه کارونو ته مخه نه کړو چې په هغه باندې الله رب العزت زموږ نه هم ناراضه شي او زموږ په مصیبت او کړاو کې څه کمښت هم رانشي بلکې لا نور هم پسې زیات شي. دا خپرونې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو اوښکو په اړه دي. تاسې ته به په دې خپرونو کې روښانه شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژړا د کیفیت اندازه څومره وه او په کومو پیښو کې د هغه له مبارکو سترګو څخه اوښکې تویېدلې. یوه خبره بله به هم درته زیاته کم چې په ځینې پیښو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په داسې حالاتو ژړېدلی
چې د هغه انسان به په هغه کې بربادي وه او حال دا چې هغه به په هماغه کار کې راښکیل و. د ډیر زیات افسوس خبره ده چې موږ او تاسې په ننني دور کې زیاتره داسې حالات ګورو چې زیاتره خلک په څرګنده ګمراهي او لویه کنده کې ورغورځېدلي. حال دا چې موږ پرې لا تر اوسه یوه اوښکې قدرې هم نه ده تویې کړې، نه د هغو په حال جړلي دي. دا چې زموږ هره څانګه له فساد، رشوت، خیانت او درغلیو څخه ډکه ده او وروستي پایله هم جهنم دی. آیا موږ کله هم په همدې ناوړه چارو له ځان سره ژړېدلي یو او افسوس مو ښکاره کړی دی چې موږ څومره خطرناکې او ژورې کندې ته ورغورځېدلي یو؟ الله رب العزت دې لومړی په ما او بیا په ټولو مسلمانانو کې همدا احساس را ژوندی کړي چې د بل مسلمان په درد ودردیږو او هره اوښکه او ژړا مو د زړه سواندي او صلې رحمي معنا ولري. بخاری په کتاب تفسیر کې او مسلم په کتاب صلات مسافرین کې د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ ما ته وفرمیل ما ته قرآن واوروه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله آیا زه تاسې ته د اورېدلو لپاره قرآن تلاوت کړم حال دا چې په تاسې قرآن را نازل شوی دی؟ عبدالله بن مسعود وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل زه دا خوښوم چې د بل چا څخه قرآن واورم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې ما د سورة نساء په تلاوت پیل وکړه کله چې زه دې آیت ته ورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. بیا به هغه وخت څه حال وي چې موږ له هر امت څخه یو نبی ګواه وړاندې کړو او موږ بیا تاسې یعنی ای محمده پر هغوی ګواه جوړ کړو. عبدالله بن مسعود وایي چې کله نو ما دا آیت ولسته نو رسول الله راته وفرمیل همدومره بس دی. عبدالله بن مسعود فرمایي زما چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه څیره سترګې ورخښې شوې نو له دواړو مبارکو سترګو یې تړمې اوښکې تویېدلې او جړلې. کله تا قرآن ولسته او په دې باندې پوه شوې چې قرآن تا ته څه پیغام لري او هغه پیغام دی چې د الله په قرآن کې اورېدلی کله دې په هغه باندې وجړلې. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ژوندم ډیر په بدبختیو کې دی، ډیر په فساد کې دی. د الله بندگان د الله نه باغي شوي سرکشه شوي په دوی به د الله عذاب راځي. نو یا الله موږ ستا د دین پابند وګرځئ، ستا د کلام پابندم وګرځئ. موږ ته توفیق راکړې چې ستا د کلام پیغام او ستا د نبی د رسالت پیغام واورو او هغه په خپل ژوند کې عملي کړو. نه قدرمن اورېدونکو راشئ قرآن ولولئ او د قرآن په اورېدلو باندې د خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړئ تر څو چې الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه قدرمن اورېدونکو ابو داود په کتاب الجهاد کې تاریخ تبری او همدارنګه سیرت د ابن هشام لیکي چې د بدر د غذا په بندیانو کې ابوالعاص هم موجود و. ابوالعاص د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم و او د هغه د لور زینب رضی الله تعالی عنه څښتن او خاوند و. زینب رضی الله تعالی عنها د هجرت پر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدینې منورې ته نشوه تللی ځکه چې د هغه خاوند د بدر په غذا کې له کفارو قریشو سره ګډون درلود او بندي و. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم له بندیانو څخه فدیه واخیستل شوه او د دوی د خوشې کولو موقع راغله نو زینب رضی الله تعالی عنها هم د خپل څښتن او خاوند ابوالعاص د خوشې کولو لپاره د فدیې په مال کې د سرو زرو هار او غاړکۍ وړاندې کړه. هغه غاړکۍ چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها خپله لور ته د واده پر وخت په ډالۍ کې ورکړې وه. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې سترګې په هار او په غاړکۍ باندې ورخښې شوې نو د خدیجة الکبرا رضی الله عنها یاد یې په زړه کې راتازه شو. د رسول الله په مبارکو سترګو کې سمدلاسه اوښکې راغلې او مبارکې اوښکې په ښایسته رخسار او مخ باندې بهېدلې. د صحابه و کرامو رضی الله عنهم اجمعین سره له مشورې کولو وروسته
رسول الله صلی الله علیه وسلم پریکړه وکړه چې نوموړی هار او غاړکۍ دې بیرته زینب رضی الله تعالی عنها ته ورکړی شي او ابوالعاص دې په دې شرط خوشي کړی شي چې هغه مکې ته لاړ شي او زینب رضی الله عنها دې له ځان سره مدینې منورې ته بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ویني چې د هغه مبارکه لور د خپله غاړکۍ راوړي او د فدیې په مال کې غورځوي چې څښتنې خوشي شي، هغه غاړکۍ چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها خپلې لور ته ورکړې وه، نو رسول الله چې هغه ویني د خدیجې یاد یې په زړه کې راتازه کیږي او د مبارکو سترګو نه یې تړمې اوښکې روانیږي. همدارنګه د بدر غزا د کفر او اسلام ترمنځ تر ټولو لومړۍ معرکه او جګړه وه چې په دې معرکه او په دې جګړه کې الله رب العزت اسلام غالب او کفر مغلوب او له خاورو سره خاورې. په دې جګړه کې د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین شمیره 314 تنه وه او د وسلو توکي هم ورسره ډیر کم و. بل لور ته د کفارو د لښکر شمیر 1000 تنه په وسلو سنبال عسکر ول. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی د بدر د غذا پر موقع د مقداد رضی الله تعالی عنه څخه پرته نور له هیڅ یو صحابي سره د سورلي لپاره اس نه و. همدې شپه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین له ډیرو سختیو سره مخ ول او په څه ناڅه طریقه یې شپه سبا کړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه خوب ونه که، اوښکې تویولې او الله تعالی ته په لمانځه او ذکر فکر بوخت و تر دې چې سهار شو. د محمد رسول الله د سترګو نه اوښکې بهیدلې چې یا الله مسلمانان غالب کړي، کفار مغلوب کړي. نن ورځ که هم دښمن سره او دې وحشیانو سره هر قسمه او هر ډول امکانات موجود دي، مسلمان سره هیڅ نشته، خو مجاهدین او مسلمانان دې په دوی ډاډی چې دوی سره الله دی الله، او چا سره چې الله وي که د هغه په مقابل کې ټوله نړۍ او ټوله کفري نړۍ ودرېږي بیا هم د هغه مبارزه او مقابله نشي کولی لکه څنګه چې نه ده کړې. ناهیلې کیږئ مه، ناامیده کیږئ مه، سانسوره کیږئ مه. د الله د دین لپاره د فساد په وړاندې د کفر او د شرک په وړاندې همیش مبارزه کوئ. پرېږدئ دښمن سره چې هر څومره وسایل دي، هر څومره امکانات دي، الله رب العزت به دوی تباه کړي، د خاورو سره به خاورې کړي، لکه څنګه چې د بدر په غذا کې الله رب العزت مشرکین د خاورو سره خاورې کړل او تباه یې کړل. خو په دې شرط قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ځوانانو په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړئ، د الله د ویرې نه په خپلو سترګو کې اوښکې پیدا کړئ، هغه په خپل مخ باندې تویې کړئ چې الله درنه راضي شي. که زموږ په زړونو کې د الله ویره پرته وي، د الله د ویرې وجاړو او د مسلمانانو په ننني حالت باندې ودردیږو چې په هر ځای کې د کفارو د مشرکینو او د وحشیانو لاسونه د دوی په وینو سره دي، نه مو په مشرانو رحم کوي، نه مو په کشرانو رحم کوي، نه مو په ماشومانو رحم کوي، ټول په ډله توګه په وینو کې لت پت کوي. د دیو په حال ودردیږو، د سترګو نه اوښکې تویې کړو، الله به دوی تباه کوي. او که موږ پخپله ظالم شو، خپله د الله نه باغي شو، نو دا به د الله امتحان وي په موږ باندې چې د خپل انتقام به زموږ نه د کفارو په لاس باندې اخلي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم. مدینې خود پخپلی حسن په جهان لري ته، غېږه کې رنګ رنګ ګلان لري ته، غېږه کې رنګ رنګ ګلان لري ته، شګې او خاورې د سره زر ګاڼې مرجان لري ته، غېږه کې رنګ رنګ ګلان لري ته. مدینې خود پخپلی حسن په جهان لري ته، غېږه کې رنګ رنګ ګلان لري ته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو څو کسانو تیرېده چې به ډیر په بې پروایي سره یې خنداوې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمایل تاسې بېغمه خنداګانې کوئ، حال دا چې جنت او دوزخ ستاسې په وړاندې دی. زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایی بیا ما تر مرګه نوموړي کسان په خندا ونه لیدل چې دوی بیا په کړس سره خندلي وي.
خو زموږ مخې ته کله هم جنت ونه درېد، کله هم دوزخ ونه درېد او د هغه یاد هم په خپلو فکرونو کې تازه نه که او دې دپاره هم کوشش ونه که چې څنګه جنت ترلاسه کړو او د جهنم نه څنګه ځان بچ کړو. بس چې زموږ مجلس تازه وي، چې موږ پکې خاندو، د نورو خلکو درد او غم او تکلیف کله هم زموږ سترګو ته نه درېږي. خپلو بچیانو او ماشومانو سره خوشحاله ژوند تیروو، خو هغه ناهیلې ماشومان او بچیان چې هغه یتیمان دي، د پلار د سوري نه لرې دي، کله هم زموږ سترګو ته ونه درېدل چې زموږ خندا په ژړا بدله کړي. خپلو میرمنو سره او کوروالا سره ډېر خوشحاله ژوند تیروو، خو هغه ناهیلې خویندې چې د هغوی خاوندان د اسلام لپاره په مبارزه کې شهیدان شوي، دوی په خاورو سپیره ژوند تیروي، کله هغه کونډې هم زموږ سترګو ته ونه درېدلې. د قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپل په درد باندې دردیږئ او رنځیږئ، څنګه چې د خپلو ماشومانو په کړاو او په درد باندې دردیږئ، همدارنګه یتیمان خپلو سترګو ته ودروئ، پرې ودردیږئ. هغه کونډې خویندې چې ناهیله ژوند سرته رسوي، هغوی خپلو سترګو ته ودروئ او په هغو باندې وجاړئ، پرېږدئ دا خنداوي. همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل دوه مهم شیان هیڅکله له یاده مه باسئ، یو جنت او بل دوزخ. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې له دې خبرې فرمایلو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وژړېد چې مبارکه ږیره یې په اوښکو باندې لمده شوه او بیا یې وفرمایل قسم پر هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما روح او ځان دی، که تاسې په هغه څه پوه شئ چې زه پرې پوهیږم نو تاسې به د ځنګل لور ته پناه یوسئ او په خپلو سرونو به خاورې بادوئ. کله د جنت په یاد کې الله ته وجړلې چې الله یې در نصیب کړي، کله دې د جهنم د ویرې نه اوښکې تویې کړې چې الله رب العزت دې د هغه نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. هېڅکله نه. قدرمنو اورېدونکو، دا باغي ژوند پرېږدئ، الله ته غاړه کیدئ. زموږ خویندې دې الله ته متوجه شي، خپل اخلاق دې وګوري، خپل کردار دې وګوري، خپله جامه او خپل سیرت دې وګوري چې آیا دین سره تړاو لري که نه لري. زموږ وروڼه دې ته هم متوجه شي، خپل اخلاق، د خپل کردار او د خپل اعمال دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام سره سم کړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علی کرم الله وجهه په اوږد سفر باندې اوښکې تویوي او جاړي. حضرت ابو رافع رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په شپه حضرت علی کرم الله وجهه نگران وټاکه او هغه ته حکم وکړه چې خلکو ته خپل امانتونه وسپاره، بیا له هغې وروسته مدینې منورې ته هجرت وکړه. د شپې پر وخت زما په بسترې څمله، کله چې کفار تا زما پر بستره وویني نو دوی به زما په لټنې پسې نه راوځي، تر دې چې کله د مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بسترې لور ته پام شه څه څوک پرې ملاس دي، نو ګمان یې وکړه چې همدا رسول الله دی. خو کله چې سهار شه نو کفارو د رسول الله پر بستره حضرت علی کرم الله وجهه ولیده. دوی دا فکر و که رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی وي نو علی کرم الله وجهه به هم ورسره هرومرو ملګری کړی وي. همدا لامل و چې کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پلټنه کې وروسته والی وکړ. کله چې حضرت علی کرم الله وجهه هر چاته خپل امانتونه ور وسپارل نو د مدینې لور ته روان شو. هغه به د ورځې په یو ځای کې پټېدلو او د شپې به خپل سفر ته ادامه ورکوله. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، حضرت علی کرم الله وجهه مدینې منورې ته ورسید. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حضرت علی کرم الله وجهه د راتګ خبر ترلاسه شو نو د ځان لور ته یې راوغوښت. خو علی کرم الله وجهه د ورتګ وس او توان نه درلود، ځکه چې اوږد سفر یې خپو او بدن ته ډیره کمزورتیا ور په برخه کړې وه. خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده له کمزوري خبر شه نو پخپله د حضرت علی کرم الله وجهه لور ته تشریف یووړ. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضرت علی کرم الله وجهه سترګې ورخکې شوې چې د سفر ترخو ډیر کمزوره کړی، په پښو کې چاودونه رامنځته شوي او وینې ترې بهېدلي، نو د رسول الله په مبارکو سترګو کې د زړه سواندي له امله اوښکې روانې شوې او په ژړا یې پیل وکړ. بیا د خپلې مبارکې خولې لاړې
د حضرت علي کرم الله وجهو د دواړو پښو پورې وموښلې او د شفا لپاره یې ورته دعا وکړه چې له دې وروسته بیا د حضرت علي کرم الله وجهو پښو تر مرګه پورې درد ونه که او نه پکې کمزوري او خرابوالی رامنځته شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړا او د هغه مسکا بې ځایه نه وه. د رسول الله ژړا هم ځانته ځای درلود او حد یې معلوم و. د رسول الله مسکاو هم ځانته ځای درلود او د هغه حد هم معلوم و. همدارنګه قدرمن اوریدونکو، بخاري په کتاب التهجد کې او مسلم په کتاب صفات المنافقین کې له عبید بن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما عایشې رضی الله تعالی عنها ته وړاندیز وکړه چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه حیرانوونکې پیښه واوروي. نو عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمایل یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته تشریف راوړه او زما تر څنګ یې ځای ته ځای خور که. بیا یې وفرمایل زه د خپل رب عبادت کوم. له دې وروسته پاڅېد، لمونځ یې شروع که او په ژړا شو تر دې چې مبارکه ږیره یې لمده شوه او تر ګریوانه پورې اوښکې وڅڅېدلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع وکړه او د رکوع په حال کې هم ژړېده. بیا سجدې ته ښکته شو او هلته هم وژړېد تر دې چې د سجدې ځای هم په مبارکو اوښکو لوند که. له دې وروسته بلال رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د لمانځه د بللو لپاره راغی. ما ورته وړاندیز وکړ ای د الله رسوله، الله تعالی خو ستاسو ټول وړاندیني او وروستني ګناهونه معاف کړي دي، بیا هم دومره په ژړا او عبادت کې بوخت یاست. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې دا خبره ما رسول الله ته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ای عایشې، نو آیا زه د الله تعالی شکر ادا نه کړم او د الله یو شاکر بنده نشم؟ هغه د الله رسول و چې شپې به پاڅېده، تهجد لمونځ به یې کوه، ژړلې به یې، په مبارکو اوښکې به یې خپل ګریوان لمدوه. ته ګنهګار بنده، زما خورې، زما مورې او زما وروره کله الله ته ودرېدلې ودې ژړلې، د خپلو ګناهونو بښنه د الله نه وغوښتله. قدرمنو اورېدونکو، د دنیا په ژوند باندې مه دوږه کیږئ. ډیر محدود ژوند دی، ډیر لنډ ژوند دی. یو ورځ به الله ته درېږو، الله به زموږ د ټولو اعمالو پوښتنه زموږ نه کوي. راشئ دا وخت د خپل لپاره غنیمت وګڼئ، د الله اوامرو د الله احکامو ته غاړه کیدئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو نه ځان خبر کړئ، د هغه پیغام په خپل ژوند کې عملي کړئ. الله ته وجاړئ تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت در په برخه کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، مدنی خود بخلی حسن پا جہان لرتا. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، شگی او خاوری دسر زرگانی مرجان لرتا. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، مدنی خود بخلی حسن پا جہان لرتا. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، شگی او خاوری دسر زرگانی مرجان لرتا. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، مدنی خود بخلی حسن پا جہان لرتا. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، شگی او خاوری دسر زرگانی مرجان لرتا. غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا، غیگا کی رنگ رنگ گلان لرتا. لمخ دلری تور غبار شورو خانه شولې، د چال رویا ودان شولې، د چال رویا ودان شولې. ویل ازل د درمنا عیان شولې،
د چالرو یا ودان شولې پسمو غرد پکلا د نور باران لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته مدینه خود بخلای حسن په جهان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته شګي او خاورې د سر زر کړي مرجان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته په نور زما د یازې باشوي زری نشولې خړه جامه کې رنگ نشولې خړه جامه کې رنگ نشولې الله تګران شولې ګرانا نیاز به نشولې خړه جامه کې رنگ نشولې خړه جامه کې رنگ نشولې ای بختوري هر د ګلو په ګریوان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته مدینه خود بخلای حسن په جهان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته شګي او خاورې د سر زر کړي مرجان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته غېږه کې رنگ رنگ ګلان لري ته خلای گلشن خلای چمن یې فضا د خلې د یار وطن هر خوا د خلې د یار وطن هر